خو اوس بې غیرته یې د ښځه بې غیرته یې دا ټولو ته ما ویلي دي چې دلته اروپا کې ګرځئ دومره چاقو ځان سره ګرځوئ قسم مې دې په خدای د ورورۍ درته وایم د ورورۍ درته وایم دلته په ورور باندې مې اعتبار نشته دومره چاقو ځان سره ګرځوه سیده ښځه غیمه چې تا وایي چې تا نه دې نه خو مخکې د ځان نه دې مخکې هغې کې هم دوه سوري وکړې ته راسه دلته د ښځه غي دومره شی مې دلته منډلی همدا اوس دلته راغلم دغلته مې ومنډه دغلته ماماګان رانیسي ما ویلی دومره شیان ځان سره ګرځوئ د ښځه غي پښتانه به څه پښتانه پښتون د منظور پښتون هلته چغې وایي ما پښتون څه شی دي پښتون د ازادي غواړم غول ولې خورې ته ځان ته واسکټ غواړې ځان ته کالي غواړې ځان د بچیانو ته د بوټان غواړې هغلته د یو کور د ورور هغه کور دی د پښتنو له ډاره وران پرېښه چې خلک ووایي چې والا منظور پښتون رښتینې خدمت کړی ده ټول عمر د چغې والې په چغو کېږي کوم خرکوس ویلي ما ته چې وطن په چغو ازادېږي ته ما ته سړی وښیه کوم خرکوس ویلي دي طالبانو وطن په چغو آزاد که په چغو یې د امریکایانو وباسل په چغو یې د وطن آزاد که په چغو یې د افغانستان ونیو داسې راکټې به په اوږه ګرځولې امریکایانو په موټر به ځان مرګه کو موټر باندې به ځان مرګه وکړه ځان پسې به بمونه وتړل ګلوز به یې وهل موټر کې به بمونه کېښودل ګلوز به یې وهل وطن داسې نیول کېږي په ازادي داسې کېږي ازادي ولې شټو کې دي ازادي ولې کب ده ته منظور پښتون ته ماته په خوله چغې وایي دې پښتون ته چغې مه وهه دې پښتون ته ووایه چې واړه هلکان ټیک ټاک ته روباسي چې کونې ورکړي په ګفټونو باندې دا کونه ښکاري دوی ته دا ووایه دوی ته ووایه چې پښتنو ټیک ټاک کې روپۍ د ښځه وغئ ټول راوځئ په دا ټیک ټاک کې واړه بچیان او لورګانې مې روباسئ او دلته ګفټونه کېږي دلته پړانګان او زمریان ګیدړانو ته خلک ولي دلته دا بچیان دې روباسه او هلته داسې کېنوه او داسې دې کوي او خلک به ورته وروره ګلان ولي پړانګان به ورته ولي او ته ورته په واټساپ کې کونه ښکاروه دوی ته دا ووایه دوی ته دا مه وایه چې پښتونه ته دغسې مسلمان یې پښتونه تا نیکه دا کړي دي تا غور نیکه دا کړي دي تر نیکه دې دا کړي دي هلاکه یې موږ غور نیکو نوم توره کړي ځه غول کوم یو نه خرکوس توره کړې ته ماته وښیه کوم یو خرکوس توره کړې کوم غور نیکم توره کړې کوم تر نیکم توره کړې ته خو یې ماته وښیه که نه موږ مشران ملامته نه شي موږ د نیکونو تورې ورته بیان کړي کوم نیکم توره کړې چا جهاز جوړ کړی ده چا تیاره جوړه کړې ده چا ټانک جوړ کړی ده خو یو هغه احمدشاه ابدالي و احمدشاه ابدالي چې وروره تر هندوکشه پورې تلو تر هندوستانه پورې تلو نور کوم یو توره کړې ده ته ماته وښیه ظاهرشاه بابا دې وروره 30 کاله باچایي وکړله 30 کاله دې ظاهرشاه بابا دماغ ښځه وغې دي بابا سره 30 کاله باچایي وکړله په افغانستان کې یو د جلال آباد تر کابله پورې دغه سړک جوړ نه کړه په 30 کالو باچایي کې دا سړک هم باچا ده دا سړک هم باچا ته ماته وښیه باچا به داسې باچایان به زه څه کومه چې 20 کاله باچایي دې وکړله په دې 20 کلونو کې تا د جلال آباد نه تر کابله پورې دا سړک جوړ نه کړه هماغه روسانو چې کوم مایپر جوړ کړی په هماغه سړک باندې اوس هم ته ځې او راځې باچایان دې ځي او راځي پې دا سړک هم باچایي ده کرزی دې وروره جاپان ته تلو جاپان کې چې مریض شوی ده ډاکټرانو ته ورغلی ډاکټرانو ته ویلي وي ته څه شی کوې وایي زه د افغانستان باچا یم وایي څومره کال نه دې کېږي باچا یې وایي دا 15 کاله کېږي وایي ته خرکوسه په 15 کالو کې تا داسې هسپتال جوړ نه کړه چې ته خپله تداوي په خپل ملک کې وکړې ته ما ته منډې راوایي موږ دغسې باچایان دي پښتون افغانستان دا خدا چې ما ذهن چا نه یم سوځولی قسم مې دی په خدای چې ما څوک وسوځوي بالله سمت الله سې ادیره کې به زه چغې وایم ادیره کې مړو ته به وایم چې تاسو هم ښځه وغیم او دغه ژوندۍ ته به وایم چې تاسو هم ښځه وغیم او ځان ته به وایم چې ما هم ښځه وغیم یو غوبل به جوړي په دې قبرستان کې د ښځه په دې زندګۍ هم وغی بې غیرتو زړه مې تنګ